ټاکنې او د ولسونو برخلیک تر سرلیک لاندې 2000 کسیزه غونډه جوړه شوه. په لغمان کې د ولایت مقام په نوښت ټاکنې او د ولسونو برخلیک او دغه راز د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب ورځ تر سرلیکونو لاندې 2000 کسیزه پراخه ولسي غونډه جوړه شوه چې د لغمان والی محمد آصف ننګ او د ولایت مرستیال اعلی شهزاده مظلوم یار ترڅنګ پکې په ولایتي شورا او ولسي جرګه کې د ولسونو منتخب استازو د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست سلاکارانو د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو ولسوالانو او د مرکز په ګډون د 15 ولسوالیو دیني عالمانو قومي او جهادي مشرانو میرمنو ورزشکارانو ځوانانو او مدني فعالانو پکې ګډون درلود. پیل کې د ولایت مرستیال اعلی شهزاده مظلوم یار د ثور د اتمې د مجاهدینو د مبارزې او مجاهدې د جهاد په لاره کې د ولسونو د تکلیفونو د اسلامي انقلاب تر بریالیتوب وروسته د ځینو مجاهدینو په سهو او خطاو د ولسونو په یووالي او دغه راز په راتلونکو ټاکنو کې د ولسونو په پراخي ونډې اخیستنې تفصیلي خبرې وکړي او له خلکو یې غوښتل چې د یو باثباته ولسواک او منتخب نظام د جوړېدو لپاره د راتلونکو ټاکنو په خاطر نوملیکنه وکړي او په دغه ملي پروسه کې ځانونه سهم کړي. ورپسې د هیواد اجرایي رئیس جلال مآب ډاکټر عبدالله د ټلیفون له لارې د ثور د اتمې په تړاو ولسونو ته د پیغام په وړاندې کولو سربیره خلک د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د نظام ملاتړ ته راوبلل او له ولسونو یې وغوښتل چې د ټاکنو په برخلیک ټاکونکي ملي پروسه کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. وروسته د علماو شورا رئیس مولوي عبیدالله الکوزي، د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع مموزي، د ولایتي شورا استازي ګلزار څنګروال، په ولسي جرګه کې د لغمان خلکو استازي حاجي نقیب الله محبت، د میرمنو په استازي د ښځو چارو رئیس نسیمه سعادت، د ولسمشرۍ ماڼۍ سلاکار عبدالهادي واحدي، د بیلابیلو ولسوالیو یو شمېر دیني عالمانو او جهادي مشرانو او د لغمان پوهنتون استاد عمران الله خنجر بیا په خپلو خبرو کې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د مبارزې په اړه د تفصیلي څرګندونو وروسته په ټاکنو کې د خلکو په پراخ ګډون د ټینګار ترڅنګ له ولسونو غوښتل چې تذکرې واخلي، د راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه وکړي او د هیواد د جوړونې لپاره د خپل نظام سره اوږه پوږه یو ځای کار وکړي. د غونډې په پای کې لغمان والي محمد آصف ننګ د ثور د اتمې د مجاهدینو د برحقې مبارزې او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسونو په پراخې ونډې اخیستنې ټینګار وکړ او ژمن شو چې د لغمان او د راتلونکو ټاکنو د امنیت خوندیتوب یې لومړیتوب دی او په دې تړاو بیلابیلې امنیتي برنامې په پام کې لري. د روانو ناخوالو او نیابتي جګړې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ولسونو په یووالي او یو موټیتوب تاکید وکړ او په خلکو کې غوښتل چې د یو هوسا باثباته او ولسواک نظام د رامنځته کېدو لپاره په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه نوملیکنه وکړي. نوموړي هغه ولسونه ویښ او بیدار وګڼل چې د خپل برخلیک د ټاکنې لپاره د ولسواکۍ له بیلابیلو لارو ګټه اخلي. ښاغلي ننګ د نظام ساتنه او د نظام ملاتړ د ولس یو وجیبه وګڼله او له ولسونو یې وغوښتل چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو او د خپل نظام په کلکه ملاتړ وکړي.